او د دې دوره پورې چې څومره ظالمان تیر شوي دي الله رب العزت د هر دور ظالم او جابر د عبرت نښه ګرځولې ده. تاسو ګورئ حجاج ابن یوسف که ظلمونه کړي دي علما لیکي حجاج ابن یوسف خو ډېر زیات قتلونه کړي دي په یو ورځ کې تاریخ لیکلی دی 80,000 بندیان به د ده په قید کې وو چې په هغې کې به 30,000 صرف زنانه بندیانې وي او 1,20,000 شمارلی شوي صحابه و تابعین هغه شهیدان کړي دي. خو چې کله سعید ابن جبیر رضی الله عنه ته امام التابعین او سید التابعین ډېر عظیم شخصیت شهید که نو بیا په خوب کې ولا مالکی سعید ابن جبیر راغی او د لمنې نه به ونیوه ظالمه ورته ویې ظالمه تا زه کوم جرم کې قتل کړی یم تا زه په کوم جرم کې داسې لسګونه واقعات شته چا چې د لال مسجد خویندې شهیدانې کړي دي هغه ظالمان الله لیوني کړي دي هغه خویندې به ورته په خوبونو کې راتللې چې ظالمانو تاسو په کوم جرم مونږ شهیدانې کړو تاسو زمونږ جرم قرآن و د قرآني نظام هغه دفاع وه د قرآني نظام د تنفیذ مطالبه وه زمونږ جرم دا و تاسو مونږه ډېرو ته پکې په خوبونو کې به راتلل الله لیوني کړي دي او چې کوم روح دی الله دې ام لیوني کې امین وایه. نو حجاج بن یوسف ته به راغی چې کله دې تنګ شو د خوبه به راپاڅېد او به یېرېده مالی ولې سعید ابن جبیر مالی ولې سعید ابن جبیر چغې به والي زما د سعید جبیر دا څه کیسه ده دا څه واقعات ما سره مخې ته راځي دا څه حالات په ما دي ټینشن بیماري ورته ولګېدله. حسن بصري رحمه الله هغه روغ وخته ورته وي راشه او دعا راته وکړه کار مې ډېر خراب دی لیونی کېږي وه هغه وژړل حسن بصري رحمه الله او ویې فرمیل ظالمه تا ته معلوم ویلي چې ظالمان چې د نیکانو د صلحو مخې ته مه راځه ته نه منې کېدې نو الله رب العزت دې دا انجام وګرځول. طبیبان یې راوغوښتل او زمهریر بیماري ورته وایي زمهریر چې د زړه د دې کلیجې د دې اینې نه یخوالی روزي او داسې خطرناک ترین یخوالی به چې هغې په ټول بدن باندې یخه راوسته زمهریر بیماري ورته الله پاک ولګوله او اور لمبو سره به کېنول لمبو به د ده سرمن سوځوله خو د ده بدن به نه ګرمېده. طبیبان ولا قسمه قسم ډاکټران طبیبان او حکیمان راوسته یو حکیم ورته راغی او الله رب العزت ورته د ګیډې کینسر ولګول غوښې تار پورې وتړله او د ده خولې ته دننه ورښکته کړله ګیډې ته او چې کله د ګیډې نه بیا واپس رویسته هغه تار نو هلته ورپورې چنجین ختي وښه 40 ورځې کې دننه الله مردار که نن د وخت حجاج ابن یوسف مشرف ته الله مرض لګولې که نه لګولې وایه لګولې که نه لګولې نو دغه جرنیلان او کرنیلان او تمامي دنیا ظالمان که هغه د انفرادي زمیندار په شکل کې دی که د یتیم مال خوړونکي په شکل کې دی او که د جابر او ظالم حکمران په شکل کې دی نو د حجاج ابن یوسف نه دی عبرت واخلي د دې دور حجاج ابن یوسف مشرف خنزیر نه دی عبرت والی الله رب العزت سره ګورې دا قسمه بیا عذابونه شته دی.